سلامونه نیک هیلې امید د ټول براتر کړو او جوړ وي ګران ملګرو ما تاسو ته په تیر ویډیو کې یو گیم معرفي کړی و دوستانو چې د هغه گیم په ذریعہ سره موږ ډالر ګټل دوستانو نو څنګه د ډالر ما هم یو درې اندازه ډالر پکې ګټلې دي دوستانو کله چې لاس ډالر شو کولای شم ویډیو کوم نو زیات ملګرو بیا کمنټونه کړی و چې دا گیم په افغانستان کار نه کوي دا څنګه گیم دی دا موږ سره نه ډاونلوډ کی دوستانو نو زه بدن په دغه ویډیو کې د ډاونلوډ کولو چل درته وښیم چې دا گیم ما سره هم نه ډاونلوډیږي خو په یو چل سره دوستانو ما دا گیم ډاونلوډ کړ او کار مې پکې وکړ یو درې اندازه ډالر مې پکې وګټل نن سبا درې اندازه ډالر ډیر شي دي دوستانو په افغانستان کې نظر ته دغه ډاونلوډ کولو چل خیم ویډیو تر پای وګورئ هر څه به دوستانو سر خلاص کړم لومړی زه راځم تاسو ته ښیم چې دا گیم ما سره ډاونلوډیږي او که نه ډاونلوډیږي زه راځم خپل یوټیوب ته نو دوستانو زه ویډیو ته راغلم دغه ویډیو کې بلاندې به دوستانو ما تاسو ته یو لینک اچولی وي تاسو هڅه کوئ چې د لینک له لارې ډاونلوډ کړئ بیا تاسو ته کمیشن هم درکوي او له دغه لارې بیا ډاونلوډیږي هماغه چې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته هلته نیم شته کې هغه بیا نه ډاونلوډیږي تاسو په مستقیم د دغه لینک له لارې کولی شئ ډاونلوډ کړئ دلته به ما تاسو ته یو لینک اچولی وي په دغه لینک په داسې کلیک ورته وکړئ نو دلته کله چې تاسو دغه صفحه راغله دلته به تاسو په د ډاونلوډ باندې کلیک ورته وکړئ کله مو چې تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ تاسو مستقیم پلی سټور ته بیایئ پلی سټور ته نو ما خو گیم ډاونلوډ کړی دی دوستانو ما سره پلی سټور ته نه ځي دوستانو خو بیا هم زه تاسو ته راځم پلی سټور کې درته ښیم چې دغه گیم ما سره نه ډاونلوډیږي دلته زه دغه ګمګالا په نوم گیم چې دی دوستانو زه دا نوشته کوم او دلته نه راځي دوستانو ځکه تاسو باید د لینک له لارې راسئ دلته دوستانو تاسو کتلی شئ دا گیم نه ډاونلوډیږي داسې ستونزې راځي نو د دې لپاره به دوستانو تاسو چې دغه گیم ډاونلوډ کړل دوستانو تاسو به یو وی پی ان وصلوئ دغه وی پی ان زه وصلوم دوستانو کله چې وصل کړم بیا تاسو ته وایم دوستانو زه وی پی ان ته راغلم دلته به زه په دغه ځای باندې کلیک ورته وکړم نو دوستانو زه دلته دغه کلي وصلوم وی پی ان بیا زه تاسو ته او د دوستانو کلي وصل شو دوستانو اوس به زه بیا دوباره پلی سټور ته راسم کله چې دوستانو بیا تاسو پلی سټور ته راغله بیا به تاسو له یو بل جیمیل سره ورته آی ډي به چینج کړئ د پلی سټور آی ډي به یو بل جیمیل ته واړوئ زه دلته یو آی ډي بل جیمیل ته اړوم نو دلته زه دغه یو بل جیمیل ته اړوم له سره زه ورته لاګین کېږم تر څو دا گیم ما سره ډاونلوډ شي ګرو کله مو چې آی ډي پلی سټور ته بدله کړه دلته به بیا تاسو په سر ته راشئ او دلته به بیا دغه گیم پکې ولیکئ نو تاسو به مستقیم د ما د ویډیو لاندې لینک دی د هغې له لارې به راسئ بیا تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ د دغه له لارې ډېر مشکلات دي نو دلته به دغه دی دوستانو تاسو لیدلی شئ چې دغه گیم ما سره بالکل ډاونلوډ شو لومړی مې یو خارجي وی پی ان وصل کړه له یو بل کشور سره بیا مې دوستانو دغه د خپل پلی سټور آی ډي چینج کړه بیا د دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه گیم ډاونلوډ کړئ کله چې دوستانو تاسو دغه گیم ډاونلوډ کړئ په دغه طریقې سره بیا تاسو کولی شئ په دغه کې کار وکړئ دوستانو ما ته 3000 چې دي دا کوم ټوکن ما ګټلی دي دا له دې نه $3 جوړېږي کله چې $10 پوره شول کولی شم ویډرا یې کړم دوستانو نو بیا هم دوستانو زموږ ویډیو همدلته پای ته رسېږي کومه غوښتنه او پوښتنه لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ تر څو زه ستاسو مطابق ویډیو جوړ کړم او په دغه یوټیوب چینل کې اپلوډ کړم